ٹھیک دی دا سکارو شو چې یو سړی هغه ته دنیا خلک راغونډېده لکه څنګه چې د حاجي صاحب په دیره کې د خوشحالۍ په کوژدنه کې راغونډ شوي دي نو یو چا تپوس وکړه دا تا ته خلک راغونډېږي چې دا کیم نو هغه ویل یاره څه ووایم چې خبره کوم شپېلې وې د خولې نه وې وځي دغه شان دا خلک راغونډېږي زه یاره ځان نه وې تنګ شوم څه چل وکړم او ته لکه چېرته ستا په دې ماره کې څه ډیفیکټ دی او ډاکټر له لاړ شه چې علاج دې له وکړي کېدای شي ټیک شي لاړ په شویره ستا به ومنوري تللی دی سړی چې لاړ ډاکټر صاحب لاړ سلام علیکم ډاکټر صاحب چې خبره کوم شپېلي مخکې یوځي په خدای یې خیر دی ډاکټر صاحب پوه شو چې راشه دا چې ته ناجوړه دی مریض دی ډاکټر صاحب په دې یو اوږه باندې کته و پخیر راځه کېنه وستله علاج وکړه ستا په دې مرۍ کې سرټیفیکټ ډېره دا به ټیک شي او زه د ګورې په خپله سیټي تېره شوی دی چې کله وله علاج وکړو بیا دې چا تپوس وکړو ملګري څنګه چل شو بیا خو خبرې نه شوې کولی وی علاج دې ونه کړو وی هم یې کو یاره دا پکې نوی شو دا پکې زوړو هم وی ما لیپریشن کړو لیپراټومي ورته وایي چې د کولمې بهر راوځي دغه ځای کېدي او کوم ځای چې ابسټرکشن شوی نو هغه ګوډ نیغې کې بیا کېدي ځکه د خدای په کارونو کې د بجلۍ په تارونو کې څه ګوتې بیا نه وي نو یې وایي دا څنګه چلو بل څنګه چلو ما یې لکه ما نه تپوس په هغه نشي په ټایم کې کله چې انستیزیا راکوله ما ته ویې ته د کوم ځای ما یم د بلوګرام کلي اوسېږم منګور کې جی قربان کوم د هر کس هره خبره کې که اواز دې زما واورېد نو کیسټ به ځان له غوره کې که په مخ دې اوښکې رالې نو لمن به ورته بره کې اواز به زما خور شي په پورې چینده خوره کې که کیسټ زمون کامیاب شو بیا به ګرځم پټاره کې بیا را پکې سر نه خیر نه اپریشن نه کړی دی نو هر یو تن تپوس کوي دا ولې دا څنګه چل دی دا چل شو مای کل میں دردی دے کل میں دردی دے تکلیف سے واقع دو کل میں دردی دے تکلیف سے واقع دو کنچا نکڑ سے دے او اکبر را پر سے دو کنچا نکڑ سے دے او اکبر را پر سے دو وړه غوندې خبره د ټوخې نه شوه بوغه دا شاته کسان ښه دي ها پکې وایي وا وا کوي قرآن یې غون لکه وړه غوندې خبره د ټوخې نه شوه بوغه انجکشن یې لګې دی رو رو نشه کېدو انجکشن یې لګې دی رو رو نشه کېدو کنچا نکړه سي دي او اکبر را پرځېدو نا یو ډاکټر پکې بل ته وي ماله یو تار راکا ښه مزېدار راکا په تور او سپینې نه یم شابه بستار راکا کله چې زه راکوزې کړم یو ورځ په سبا له ډاکټر صاحب راغی نثار صاحب ته نوم دی سرجن دی د سوات چارباغ ما ته وی څنګه چلې ما ډاکټر صاحب ګورو به خو غزل کوټه خشم هیرا کوشا ما سلا یو غزل کوټه غرزه ما ډاکټر صاحب ګورو بر سره خیر په دا ګورو باندې 5000 روپے ما ته پرې خو دی بیا ما ته نو تکلیف ته ما تکلیف نو په خدای هغه نه په کلمو ته چا کونډه چول راکاږي مې دونه تکلیف ته وینه خبر شي مې واړه بول مې بن شوې دي هغه وی تر راځه دوه درې کسې ونیوم او په بیسن کې لاول هغه ټوټۍ کوله وکړه بیا زما سره مو واړه بول سٹارټ شو بیا ما په ترنم کې واړه بول کوم
د سکارو چې موږ یو خاکه کړې وه خاکه د ډاکټر خاکه وه زه پکې ډاکټر یم یو کس راشي ور لټ کړي دننه ډاکټر صاحب زه دننه راتلی شم جو ما داسې شاته وکتل وی زما خیال دی ډاکټر صاحب ته که څوک کوڼ یې زه دننه راتلی شم جو ما بیا داسې شاته وکتل وی زما خیال دی ډاکټر صاحب کوڼ دی ما یې کوڼ نه یم خو دننه خو ته راغلی د دې دننې نه زه دننه زیسین کوم چې دننه لا هم شته